السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن نه مخکې 2 ورځې ما یو اپلیکیشن جوړ کړو. په اپلیکیشن کې مې خپل ایډ واچول. په ایډ کتلو سره ما په 2 غنټې کې تقریبا په 2 غنټې کې $50 وګټل. یعنی 2000 روپۍ جوړیږي، یو مخ زیات شی ده په 2 غنټې کې. او حقیقت ده، بالکل حقیقت ده. تاسو سکرین شاټ درکاروم او د هیډ موو درکاروم. اوس مثال په 2 غنټې درس ما 2 غنټې لګاتار مثال دغه ایډ کتل. 2 غنټې چې مطلب د ما دغه ده چې په یوه ورځ کې مثال 15 وخته منټه ورکړي ایډ کتلې، بیا یې سوی، بیا بله ورځ بیا مثال 15 منټه ایډ کتلې. په 3 ورځې کې ما تاسو ته یوه مخکې ویډیو جوړه کړې وه. زه به تاسو ته اپلیکیشن جوړول در زده کړم. خو اپلیکیشن جوړول ډېر مشکله دي، وبخښه ډېره یو مخ مشکله کار د اپلیکیشن جوړېدل. خو انشاءالله زما کوشش به دغه حساب پښتانه ته ورکړم اپلیکیشن زده کېده. خو څرنګه چې ما خپل اپلیکیشن جوړ کړو، د هغه بعد مې ایډ واچول. بله خبره دغه ده چې تاسو ته به ډېرو خلکو په یوټیوب کې مثال ویډیو جوړې کړې دي چې تاسو له ما سره په ګروپ کې ایډ سئ، بیا به زه تاسو ته اپلیکیشن جوړ کړم. او دی خلک هم 10 روپۍ غواړي د اپلیکیشن د جوړېدا، یعنی 2000 غواړي، 1500 غواړي، 10 روپۍ غواړي، بیا تاسو ته اپلیکیشن جوړوي. تاسو ته وایم چې بالکل به داسې کار نه کوئ، خپلې پیسې به نه ضایع کوئ. ولې اپلیکیشن که خیر تاسو ته اول به ما کوشش در جوړېدل در زده کړم. خو جوړېدل دی داسې په کمپیوټر کې جوړېږي، او کمپیوټر نن سبا پښتنو چې په مشکله سره وي، نو دی به تاسو ته یو چل در وښیم چې که تاسو غواړئ چې دغه روپۍ وګټئ، انشاءالله زه به تاسو ته د اپلیکیشن جوړې کړم. یوه روپۍ یو شی به هم نه وي. خپل دی کار به وکړئ چې تاسو به خپل ایډ موو اکاونټ، ما مخکې هم ویډیو جوړه کړې، ما په چینل کې ویډیو شته، ورې به تاسو د ایډ موو اکاونټ جوړېدا زده کړئ. د هغه بعد به 2 ایډ یونټس ورته وایي، ایډ یونټس به جوړ کړئ. په هغه کې به یو بینر جوړ کړئ، یو به انټرسټایټل جوړ کړئ. دواړه به ما ته راسینډ کړئ په وټساپ نمبر په تاسو سره شته که نه وي دغه دی. نو په هغه کې به تاسو خپل انټرسټایټل او بینر آیډي ما ته کوډ راسینډ کړئ. د هغه بعد یو خیر اپلیکیشن تاسو ته زه جوړ کړم. اوس به تاسو وایئ چې اپلیکیشن به څرنګه اپلیکیشن وي. تاسو به لیدلی ډېر خلک استعمالوي، پښتانه کار پرې کوي. اوس نن سبا اپلیکیشن وي، مثال یو نوم لیکلی افضل، یو لیکلی علي، یو لیکلی خان، یو رقم دا نومان لیکلي. خو زما اپلیکیشن به هغه رقم بالکل نه وي. زما اپلیکیشن به یو د اپلیکیشن وي کلرفل اپلیکیشن وي، یعنی تاسو خپل مثال یو کوم څه لیکل مې کوم څه ویل، تاسو خپل خط وایاستئ او مثال تاسو ته روپۍ درځي. خو څرنګه موږ هغه اپلیکیشن جوړ کړو، هغه اپلیکیشن په موبایل کې ډېر په مشکله جوړېږي. خو زه به انشاءالله تاسو ته کوشش وکړم چې په موبایل کې یو وخت تاسو ته ویډیو جوړه کړم چې په موبایل کې موږ څرنګه اپلیکیشن جوړوو. نو ګرانو ملګرو، نن سپیشل ویډیو مې دغه لپاره ده چې ما مثال په 2 غنټې کې ما $50 روپۍ وګټلې چې یو مخ ډېر شی ده، صحیح ده. نو $50 روپۍ ګټل په 2 غنټې کې ډېر غټ خبره ده که در چا لپاره. خو ما سره بد د الټا کار وسو چې ما کوم مثال ایډس ما کتلي ول، هغه ما په خپله کتلي ول. دا غلطي ما چې سوې ده، مثال کوم ایډونه چې ما په خپل اپلیکیشن کې اچولي ول، هغه ما بل چاته اپلیکیشن نه کور سینډ، په خپله ما ایډونه وکتل. او په هغه مثال ما په دیم سوس په یو منټ کې ما ته $8 رالو په یوه جي باندې. په یو کلیک ما وکړو، په هغه باندې ما ته $8 رالو. نو $8 په یو منټ کې غټ شی ده ښه. چې کله ما خپل ایډونه په خپله وکتل، له هغه بعد مثال چې زما $1500 ته ورسېدل، بیا ما ته یو هغه راغی، میسج راغی، ایمیل راغی د ایډ موو چې ستا اکاونټ ډسیبل سو د یوې میاشتې لپاره. ولې چې تا خپل ایډونه په خپل کتلي دي، معنی په خپله دې ایډونه کتلي دي. نو خوشحاله هم سوم، خفه هم سوم. خوشحاله په دې سوم چې ما یو اپلیکیشن جوړ کړو او 2 روپۍ مې پرې وګټلې. اوس زما فکر خبرې چېرته ځي نه، د یوه میاشت بعد بېرته هغه روپۍ دي. او دوم دغه ده خفه په دې یم چې باید ما خپل ایډونه په خپل نه وای کتلي. اوس که تاسو وایئ چې تاسو د اپلیکیشن جوړ کړم، تاسو ته به خپل ایډ موو اکاونټ معلوم وي. ایډ موو اکاونټ جوړ کړئ، بینر او انټرسټایټل آی ډي به ما ته راسینډ کړئ زما په وټساپ نمبر. او تاسو یو بل شی درښیم چې مثال اپلیکیشن جوړېږي 24 غنټه کې جوړېږي. مثال زه چې کوم اپلیکیشن جوړوم، مې ولیکل چې دا اپلیکیشن به 40 غنټې کې تاسو ته درسي. خو 40 غنټې دا نه سوچ، 40 غنټې په یوه منټ کې هم راځي، په 2 غنټې کې هم راځي، په 1 غنټه کې هم راځي، په 40 غنټې کې هم راځي، صحیح ده. نو دا به موږ ته ګورو بس څه وخت راځي او څرنګه یې زه تاسو ته درسینډ کوم. خو انشاءالله زما کوشش به دغه حساب نه پرته خپل اپلیکیشن په خپله ورولېږم. او دا اپلیکیشن مثال زه تاسو طریقه در وکړم، احتیاط در وکړم چې مثال تاسو اپلیکیشن چې کوم ده
هغه له تاسو چې بند نشي لکه ما چې بند سو ولې ما غلطي وکړه تاسو باید هغه غلطي نه وکړئ غلطي مثال ما دا غلطي وکړه ما خپل اډونه په خپله وکتل تاسو ته چې کوم اپلیکیشن در جوړ کړم صحیح نه هغه اپلیکیشن به تاسو دی کوي چې خپل ملګري ته به اپلیکیشن ور سینډ کړئ د هغه په موبایل کې به تاسو اډونه ګورئ یا بل شی دغه ده که ستاسو سره مثال دوه موبایل وي صحیح نه نو په دوه موبایلو کې خپل اپلیکیشن انسټال کړئ په یو موبایل کې مه انسټالوئ کوم چې تاسو ماته بینر آی ډي رالیږلی ده په بل موبایل کې چې تاسو سره مثال څه لږ اړه نه وي ښه هغه موبایل کې دا تاسو کوم اپلیکیشن شته هغه انسټال کړئ د هغه بعد خپل اډونه ګورئ صحیح نه که دوه موبایل وي داسې نه مثال لکه ما چې غلطي وکړه په یو موبایل کې مې اډونه جوړ کړي ول بینر او انټرسټایټل اډموب اکاونټ مې جوړ کړی و او په هغه موبایل کې ما خپل اپلیکیشن انسټال کړو او ایډز مې کتل دا غلطي ما چې وسوه خو انشاءالله دا غلطي ته به نه تاسې کوئ او نه به زه که خیرو دوباره کم نو ما مقصد صرف دغه ده چې تاسو ته مثال یو دومره وړ شی پیدا کړم چې هغه چې تاسو کم از کم د میاشتې چې شل دېرش ډېر په اسانه سره ګټلی کېږي مثال تاسو پام وکړئ چې ما په 3 ورځې کې د ورځ ما 3 ورځې ټولې مثال په موبایل اختوم مثال څو وخت به پرې وم اډ مې وکتل په خپله باندې غلطي دغه ده چې ما په خپله وکتل خو که تاسو سره مثال دوه موبایل وي ډېرې په اسانه سره ګټلی شئ که مثال دی وکړئ تاسو چې که دوه ملګري یاستئ تاسو سره یو بل ملګری وي هغه ملګري ته وایاست ته موږ به افضل ته کوډونه ورولېږو اتې به تاسو زه اپلیکیشن جوړ کړم یو اپلیکیشن به ستا په نامه وي او یو به د ملګري په نامه وي صحیح ده د ملګري اپلیکیشن ته په خپل موبایل کې انسټال کړه او خپل موبایل چې د هغه د ملګري په موبایل کې انسټال کړه د هغه بعد تا اډونه ګوري ته به یې دوی اډونه ګوري نو په دغه باندې تاسو د ورځې $100 زه ګارانټي درکوم تاسو یې ګټلی شئ او $100 کم شی نه دي صحیح نه خو انشاءالله ما اکاونټ ډسیبل سوی ده کله چې ما اکاونټ بیرته ایبل شي بیا به تاسو ته بیا یو ویډیو جوړه کړم چې ما اکاونټ بیرته ایبل شو نو مثال نن مې دغه هغه وه چې مثال که تاسو څوک غواړئ چې اپلیکیشن درته جوړ کړم صرف تاسو انټرسټایټل او بینر آی ډي به ما ته راولېږئ په وټساپ کې زما وټساپ نمبر په ویډیو کې شته د هغه بعد به مثال تاسو ته زه کوم اپلیکیشن چې ده کوم هغه به تاسو ته جوړ کړم او تاسو به په خپل موبایل کې انسټال کړئ او ملګري په موبایل کې انسټال کړئ لکه تاسو چې دوه موبایل په یو موبایل کې انسټال کړئ اتې اډونه ګورئ نو په دغه به تاسو په یو شی به هم نه وي ډېر خلک په یوټیوب کې داسې ته صرف غواړي د اپلیکیشن د جوړېده یوه خبره یو شی هم نسته خیر او بل ضروري شی دغه ده چې مثال تاسو که مثال ډېر روپۍ ګټئ او په یوه وجه زیاتې ګټئ دا غټ بینر چې راسي یعنې په ټول موبایل په سکرین چې یو ایډ راسي هغه ایډ ډېر روپۍ سړي ته ورکوي صحیح ده یو خاص که بینر کوډ راځي او واړه واړه ایډونه وي هغه مثال دومره زیات روپۍ نه ورکوي او کوم پرس سکرین چې راسي هغه ډېر روپۍ ورکوي نو په هغه باندې مثال که تاسو ته ډېر راځي یا پرس سکرین کوډ په هغه باندې ډېر کلیک کوئ په هغه رقم به تاسو خیر انشاءالله زیات روپۍ وګټئ نو ملګرو که اپلیکیشن جوړېده غواړئ ما ته خپل کوډ سینډ کړئ له نامو سره صحیح ده او تاسو اپلیکیشن نوم به بیا هغه نوم یږدم مثال کوم نوم ستاسو ده نو ګرانو ملګرو امید لرم دا ویډیو تاسو خوښ شوي که ویډیو خوښ شوي لایک کړئ یا کوم چینل سبسکرایب کړئ نه چینل مې سبسکرایب کړئ ډېره ډېره مننه د الله په امان